کو چېرې تاسو غواړئ چې په لږ وخت کې ډېر کار وکړی شي او تاسو نه یو کار پاتې نشي نو تاسو به هر کار لا وخت ټاکئ هغې لپاره به یو بلاک ایږدئ چې سهار ټیم کې به مونږ داسې قسمه کارونه کوو پس د غرمې به مونږ داسې قسمه کارونه کوو او ماښام به داسې قسمه کارونه کوو لکه څنګه کوم چې دماغي کار دی نو هغه سهار وخت کې کوئ دماغ فرش چې کوم داسې جسمانی کار دی او فزیکل کار دی ا د مازدیګر نه وروستو وخت کې کوئ نو هغه په ښه طریقې سره کیږي او چې کوم داسې کار دی چې هغه د یکسویې یا تاسو کینې رات کینې وته نو هغه داسې وخت کې کوئ چې د دې په منځ کې وي یا د ورځې بالکل په آخره کې وي نو دغه به تاسو هغه کوئ نو دې ته موږ ټایم بلاکینګ وایو نو دې سره به هم ستاسو توجه سیوا کیږي او په لږ وخت کې به بیا ډیر کار کیږي دې ته ټایم بلاکینګ وایو حاجی پنځم بیچ پروسیسنګ کو چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو د په لږ وخت کې ډیر کار وشي نو تاسو بیچ پروسیسنګ کوئ بیچ پروسیسنګ څه ته وایي د دې اردو پښتو باندې نه راځي خو مفهوم یې دا دی چې یو قسمه کارونو له یو قسمه کارونه چې وي هغې له یو وخت مقررو دا بیچ پروسیسنګ دی لکه څنګه دا زنانه دا بیچ پروسیسنګ کوي دوی چې ګوره زنانه چې کپړې انځي که نه نو دوی یو ورځ مقرر کړي خیال مو کړی دی نو دا غونډې هفتې جامې د مولوي صاحب پټکي وي او جرابي وي او واسکټي وي او سپینې جامې وي او سپینه ټوپۍ وي غونډې وله ووینځي نو چې مولوي صاحب پته نه لګي اکثر ناګهانه پروګرام له روان شي زما هغه پټکۍ کوم ځای وي هلته پروت دی زما هغه کپړې کوم ځای وي هلته پراته دي هر شي ورته رډي رډي وي داسې دي که نه نو کو چېرې فرض که په یو ورځ یې نه انځي خو روزانه به کور کې لانجئ نو هغه بیچ پروسیسونو کې د غونډې هفتې کپړې ووینځي او غونډه هفته بالکل ریلیکس داسې ده نو کو دغه ټیکنیک بیچ پروسیس یې مونږ په خپل ژوند باندې اپلای کړو نو زمونږ ستاسو پیسې به هم بچ شي او وخت به هم بچ شي او کار به هم کړي هغه څنګه لکه زمونږ او ستاسو ذمواري ده چې د کور له سود سودا راوړو نو چې کومه دا شنه سبزي ده که نه دې کې د هفته کې یو ورځ مقرر کړو په اقر ورځ د غونډ هفتې ټماټر الوګان پیاز اوږه دا دې راوړو نو غونډې هفته به مولوي صاحب بالکل فارغ وي نو خپل اهمو کارونو ته به وخت ورکوي اوچه سودا ده هغه زر نه خرابېږي نو هغې لکه میاشت کې یو ورځ مقرر کړي نو ګوره میاشت کې چې اوچه سودا راوړئ او هفته کې چې شنه سودا راوړئ نو ستا 3 ورځې په غونډ میاشت کې ولګېدې او غونډ میاشت به فارغې غونډ میاشت به اوس په ذهن ته دا سوچ چې مولوي صاحب سره پیسې نو کوم ځای کې چې دا غونډه میاشت سودا راوړي داسې دی که نه سوال ذهن ته دا راځي نو یو طریقه دا ده چې اوس خو هم پیسې نشته خو روزانه راوړي که نه اوس خو هم پیسې نشته نو که مونږ پلانینګ او تدبیر وکړو نو انشاءالله العظیم په دغه وسایلو کې به تاسو ته دغه د میاشت سودا هم راځي او د هفتوار سودا هم راځي هغه څنګه چې تاسو د هفتې سودا د یو کس نه راوړئ او د غونډې هفتې سودا ته کوئ رښتیا راته ووایئ چې ابه ستاسو خیال ساتي که به نه ساتي سودا به مزیداره درکوي ریټ کې به هم رعایت کوي به که نه نو تاسو چې کوم اوس معاشي حالت دی د دې نه لږې لږې پیسې بچ کول شروع کې او چې د یوې هفتې د سبزی او د شنې سودا پیسې برابر شي بس په حق قرض لاړ شي او شنه سودا راوړي او د اوچې سودا پیسې هم دغه شانتې بچ کړو چې میاشت نه 2 میاشتې پکې ولګي هغه پیسې به د غونډې میاشتې سودا اوچه راوړئ اوس تاسو وایئ چې دا به څنګه وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تنخوا ډېره وه که ستاسو تنخوا ډېره ده خو چې هغې ته بیبي ووي چې زما خوږو تړه کېږي نو ولې اضافي معایضه یې ورکړې که نه په هغې کې یې کمولې نو خپل کور والا سره کښېنې چې وروره زما څه اضافي انکم او آمدن نشته دی داسې عبدالله یو پروفیسر راغلی و سر یې ګنجې غوندې و او هغه دا خبرې کولې چې پیسې به بچ کول غواړي نو بی په دې پیسو کې به پیسې بچ کول غواړي ښځې لږ ور ډېر ښه چل ورځي خو چې یو ځل یې ښه مطمئنه کې تاسو ورته ووایئ چې بی زما د پرسونو مرسونو کې کمې پیسې وي نو تاسو ته اجازت یې لږې پیسې ته سایډ ته کوه نو لږ اجازت تاسو ورکړئ او لږ ورته خپل تفرداتو کې نو بس ماشاءالله ښه شوړه به ترې سایډ ته کړئ او لږ چې کم نور مونږه سبزی مبزی او دې څیزونه کې دا کو نو هغې کې خیر دی لږه خوروا مروا کوه لږ بچت کوه
نو یو میاشت دو مونږه سخت تیر کړو دې پیسې چې بچ نو مونږ به بیا یو سبزی والا سره د غونډې هفتې سبزي به ترې وړو نو غونډې هفتې سبزي به راشي داسې د اوچې دپاره لږ غونډې جمع کول نو دوه درې میاشتې به تاسو هغه جمع شي نو بیا چې د غونډې میاشتې اوچې سودا تاسو راوړئ نو د مولوي صاحب خاص هم خلک خیال ساتي ویې لکه دا ټماټر ولې پکې هسې واچوه هسې ده که نه نو څه به پکې هغه دغه شانتې اکرام او اعزاز کوي څه به تاسو نقدې پیسې ورکړي وي نو تاسو به ټینشن نه بېغمه او ښه خپله مطالعه به کوئ ښه درس و تدریس کوئ دا ټینشن به نه وي چاله میلمان راوړی او مولوي صاحب چرګوټې راورسوه او سبزي راورسوه او دا راورسوه هغه څه نه به چې کور کې څه دي وروره ما حضر هغه ورته واچوې د هغې اکرام وکړې ځکه خپل څادر سره به پیغځه اکرام په خپل ځای باندې ټیک دی خو چې کله کله د څادر نه خپې وځي نو بیا خو کار خرابېږي که نه نو رو به مونږه په دغه عمل شروع کړو نو بیا به په خپله بیچ پروسیسنګ د وجې نه ستاسو به کچن به هم کنټرول شي او معاشي استحکام به هم راشي صحیح ده نو بیچ پروسیسنګ څه ته وایي چې د یو شانتې کارونه په یو وخت کې کول صحیح شو جي اخري خبردار چې ورک لایف بیلنس په خپل ژوند کې به چې کوم دی نو اعتدال راولو او توازن به راولو کو اعتدال او توازن را نه ولو دا یو خبره مونږ یاد وساتو نه به مو کارونه وشي او نه به ستاسو وخت قیمتي شي بلکې کیدای شي نقصان ډیر وشي توازن به څنګه راولو توازن داسې تاسو نه چې تاسو خپل ځان له نظام الاوقات جوړ کو او په هغې باندې په ټینشن کې راغلی چې عمده کار به په دې وخت کوم او کو دې نه اخوا دې خوا شو نو بس زه هېڅ نه منم نو ګورې کور کې به هم بیا درز او غوبل شروع وي لکه د مثال په توګه باندې تاسو سحر د مطالعې لپاره وخت مقرر کړ چې زه به سهار قطبي ګورم یو کتاب دی که نه نو تاسو به قصه به ته رایاده شوي نو زه به سحر ګورم او تاسو د حضرت چې کوم دی چلې نه راغلی دی نو سړی چې چلې نه راشي نور خو پوهېږي که نه نو چې ته هلته دغلته دا کتاب ګورې خو هلته په کتابخانه کې خو به اور لګېدلی وي نو ته به د نظام الاوقات مطابق کتاب به نه ګورې نو ته به هغه نورې تقاضې مخې ته کې او دا کتاب به خیر دی پس د ماسپښین یا ماښام ټینشن به ډېر نه نو ستا به لایف به د بیلنس وي نقصان کله کله دا وشي چې موږ نظام الاوقات جوړ کړو نو هغه خوځو را خوځو نه بس په هغې روان یو نو موږ هم تنګ شو خلک هم راسره تنګ شي نو که سحر کې یو کار ونه شو هېڅ خبره نه ده ماسپښین وکړئ که ماسپښین ونه شو مازدیګر وکړئ که مازدیګر ونه شو ماسخوتن د اوده کېدو نه مخکې وکړئ خو سبا ته یې مه پرېږدئ نو دې ته موږ وایو ورک لایف بیلنس او که داسې نه کوئ نو ستاسو ژوند به هم ډسټرب وي او د خلکو ژوند به هم ډسټرب وي او تاسو کارونه به بیا برکت به پکې نه وي جزاک الله خیر